وړکتون د کولیان لپاره یوه عالي تجربه وه. هغه اوس وړکتون ته له تګ سره مینه لري، هلته ملګري لري او په منظم ډول ورځي. کولیان په وړکتون کې ډېر څه زده کوي. د بیلګې په توګه هلته جرمني ژبه زده کوي، په داسې حال کې چې موږ په کور کې په اسپانوي ژبه خبرې کوو. کولیان په وړکتون کې دا هم زده کوي چې څوک باید ونه وهل شي او ټیل نه وهل شي. همداشان په وړکتون کې د کور په پرتله بیل مقررات شته. البته پیل دومره اسانه نه و. له وړکتون سره بلدتیا کابو 2 میاشتې وخت وغوښت. په لومړیو کې هغه یوازې 1 ساعت هلته و او زه به هم ورسره وم تر هغه چې ویې کړه شول هلته ویده شي او هلته په خوړو بلد شي. Anita? Für die Kita ist eben sehr wichtig. د وړکتون لپاره دا ډیره مهمه ده چې هلته د مقرراتو په اړه د ماشومانو میندو او پلرونو ته خبر ورکړي. ځکه نو د ماشوم د وړلو او راوړلو وختونو ته باید پام وشي. که لا هم پمپر کاروي باید اضافي بدلي جامې ولري او همداشان د باران یا سپورت لپاره جامې باید ولري. زه فکر کوم چې په لومړیو کې ښایي سخته وي. د بیلګې په توګه که د چا ژبه زده نه وي. له نیکه مرغه زما ژبه زده ده، خو زه فکر کولی شم چې هر څه څومره په چټکۍ واقع کیږي او څومره زیات معلومات مخته راځي. ځینې شیانو ته دې ښایي پام ونه شي او یا سم پرې پوه نه شي. له همدې کبله زما په نظر دا مهمه ده چې له روزونکي سره په خپله خبرې وکړئ. په تیره بیا هغه وخت چې هغه ډیر کار ونه لري او یوازې 2 یا 3 ماشومان ورسره وي، بیا کولی شئ وپوښتئ چې ماشوم خواړه وخوړل که نه او یا هلته څنګه دی. له نیکه مرغه ما د خلکو داسې یوه شبکه جوړه کړې ده چې د اضافي ترمینونو پر مهال پر کولیان پام کوي. دا ډیره ښه ده. ځینې وخت یې بیا له ځان سره بیایم. هو، زما لپاره دا ښه ده چې کولیان وړکتون ته ځي، ځکه زه بشپړ وخت کار کوم. په دې معنا چې ځینې وخت باید کوم بل مرستندوی څوک ومومم. هو، پر یوه وخت کار او د ماشوم روزنه ډیر سخت دي. زه دا ډول حالت نه خوښوم. دا ډیر ښه وي چې داسې باوري څوک ولري چې د اړتیا پر مهال پر ماشوم پام وکړي. زما په فکر دا مهمه ده چې ماشوم پر نورو باور زده کړي، ځکه نو نه یوازې له ما سره بلکې هغه خپله ډله لري، خپل ملګري لري او دا عالی ده. دا هغه ته هم ښه احساس ورکوي. Und das ist auch ein tolles Gefühl für ihn.